شمپلام ته کښلي دي ښه موټر مې ټېله کوئ داسې غنمان کرل شوي دي دا روز پر غاړه باندې تاسو داسې وګورئ دوستانو چینه ده ښه دلته د چینو د اوبو څه استفاده کېږي دغه څنګه چې اوړي باید پر دې کښتۍ باندې واوړي مخکې جوړ اوس هغه دې داسې پروت دی دوستانو سلامونه بیا یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم شاید زموږ اول ولاګ مو کتلی دوهم ولاګ مو کتلی اوس زموږ د سفر درېیم ولاګ شروع کېږي نو زموږ په درېیم ولاګ کې اوس موږ دا د خیره سره له بادغیس څخه راوځو د بالامرغاب ولسوالۍ ته چې دا د بادغیس یوه غټه او لویه ولسوالۍ ده او د شمال ختیځ ولایتو د بالامرغاب د سیند هغه اوبیزه حوزه چې ورته وایي تر ټولو لوی سیند د شمال ختیځ چې هغه د مرغاب سیند دی هغه هم په دغه مرغاب ولسوالۍ کې تېر شوی دی چې ډېرې پرېمانه اوبه لري سرو کال بهیږي نو بس د هغه په څنګ کې زه بالامرغاب ولسوالۍ ته بالامرغاب ولسوالۍ کې دوستان شته انشاءالله هلته شپه کوو ځانونه وساکو سهار بیا د خیره سره پر طرف د فاریاب ولایت باندې حرکت کوو چې دا د بادغیس ولایت همسرحده ولایت دی پسې بس فاریاب ولایت دی یوه ستونزه چې دغه لارې ولایتونه لري بادغیس دی که فاریاب دی دا خورا غونډې او خورا خطرناکې لارې لري نو تر اوسه یې سړکان همداسې بې ترمیمه پاتې دي جوړ شوي نه دي نو دغه یوه عامه ستونزه یا غټه ستونزه په دغه لارو کې شته نو بس موږ هم توکل کړی دی بس روان شوي نو سهار به د خیره سره چې نن ورځ مو تېره کړه شپه مو وکړله سهار بیا د خیره پر طرف ته فاریاب د خیره روانېږو نو په لاره کې چې څنګه خطرناکې چیلنجي لارې د هغوی عکاسي او پر لارې منظرې او دا هر څه به انشاءالله په دې ویلا کې تاسو ګورئ له خیره سره د بادغیس او د فاریاب پر لاره بیا غرونه نشته ټوله غونډۍ دي بس پستې د خاورو غونډۍ دي دا اوس موږ دا زه د موټر راتاسم موټر پورته کېدای نه شو زه دا ځای به در ووینم چې دغسې منتور موږ اوس موټر دغسې راپورته کوي دغسې خرابه لاره ده ګوره دلته دغه پوټکیان زه در باندې وینم دوستانو د خاورو غونډۍ چې ورته وایه په دغه لاره کې په بادغیس په دې خوا کې په دې طرف کې بیا تر فاریابه پورې بیا غرونه نشته چې د ډبرو غرونې دغسې د خاورو غونډیانې دي دا د مرغاب سیند دی دوستانو په شمال ختیځ ولایتو کې یا شمال ختیځ د اوبو حوزه چې ده چې د باران اوبه یې ټوله سره راټولیږي یا په اصطلاح تر ټولو لوی سیند یې د بالامرغاب سیند دی د بادغیس او فاریاب او یعنې د شمال ختیځ ساحو د افغانستان دغه مکمله اوبه یا لوی سیند که موږ ویلی شو چې ټوله سیندونه بیا په ده ګډېږي هغه د بالامرغاب سیند دی اوس دغه پل خراب شوی دی دغه پل د باران له امله نړېدلی دی دا د زه به اوس وښیم دغه پل مخکې جوړ اوس دغه دی داسې پروت دی نو بس سیلابي اوبو وړی دی اوس دغه دی دا خلک دلته پر دغه باندې اړوي پر دا کښتیو باندې اړوي ورته وګورئ اوس نو دغه څنګه چې اوړي باید پر دې کښتۍ باندې واوړي دا په اصطلاح دغه والا کښتۍ نه ده چې ماشین پکښې چالان دی والا دغه رسۍ داسې نیولې کشي یې ځان په دغه رسۍ باندې تر هغه سره پورې خپل ځان رسوي
دغسې دشت کې یو، لاره کچه ده او ډېر سخت مزل دی. هغه رود چې ما تاسو ته د مرغاب سیند ویلی و یا هم د مرغاب رود، هغه زه اوس د دې ځای څخه ښکاره کړم چې څنګه معلومیږي. موږ ډېر لوړ یو پر غونډۍ باندې او لاندې رود دی. ډېر غنمان هم کرل شوي دي، تاسې یې وګورئ. دا دی دوستانو. نو دوستانو د دغه ځای څخه مو موټر پورته کړ، ډېر لاره خرابه وه. دلته داسې غنمان کرل شوي دي د دا رود پر غاړه باندې. تاسو داسې وګورئ دوستانو، هغه رود دی. نو ما دغه د شمپلان ته کښلي دي ښه، موټر مې ټیله کوی. نو موټر اوس پورته سو، ډېر خرابه لاره یې د جوړه سوې نه ده. دا دی ملګرو، زموږ سفر ډېر ښایسته پای ته ورسېدی. موږ بالاخره د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ هغه بازار یا مرکز ته را ورسېدو. اوس نو بیا د دې ځای د لې شپه کوو. دوستانو کورونه شته انشاءالله. بالامرغاب ولسوالۍ په بازار یا مرکز کې شپه کوو. بیا وروسته د بالامرغاب یعنې بادغیس څخه بیا د فاریاب په طرف انشاءالله روانېږو. ډېره ښایسته ولسوالۍ ده، ډېره ښه شینګیا لري. او دا هغه د بالامرغاب سیند دی چې تر دا ځایه پورې رسېږي. زموږ ټوله سفر چې د بادغیس څخه په اصطلاح د هرات څخه چې راووتو، وروسته نو دغه رود شروع و، بیا تر هغه وخته پورې چې موږ دا دلته رارسېږو. 6 ساعته یوازې موږ مزل وکړی د دغه رود په څنګ کې، په غاړه کې. دا د ډېره ښایسته شپه په بالامرغاب ولسوالۍ کې تېره شوه د بادغیس ولایت. او اوس مو دا د سفر پیل سو د بالامرغاب ولسوالۍ یعنې بادغیس ولایت څخه پر طرف ته فاریاب ولایت چې هم سرحده ولایت دی. نو ملګري دا دلته ځانونه وساتئ، چای ما یې وڅښلې. نو نکې ځانونه چې وساکي د خیر سره، نکې مو پښې وغوړېږي، بېرته به پر دا سړک باندې سفر پیلوو. دا نو ټوله دوستانو بس دغسې غونډۍ دي، سړکونه مکمله کچه دي، په اصطلاح په ډمبر نه دی، لوړې او ژورې لري. ملګرو دا دلته راتاسو پر لاره باندې، بیا به موږ غونډۍ کې هوسایي وکړو سړک پر غاړه. اوس دلته یو پالیز دی، دا پالیز ته به ورشو سړک پر غاړه. ملګرو که چیرې هندوانه یا خټکی داسې یو شی مې درلودی ځینې واپېخو. پالیز ده خو تازه مې او ښه خوند کوي نه. هندوانې داسې ورې تازه دغه شوي دي. ورته ګوره داسې کوچنۍ غټې هندوانې هم شته پکښې کې، داسې غټې غټې هندوانې پکښې کې دي. زه ژر ښکاره کړم. کاري صاحب څنګه یې؟ صحت ښه دی، جوړ یې کړی ده. شپې وروست پخې دغه سیمه د څه په نامه یادېږي؟ قلعه ولي. دا مو څه کرلي دي؟ ښه خټکي او هندوانې دي. او هندوانې پخې شوي دي، نکې غټې شته. ښه بل څه شي دی؟ بادرنګ چمرخیال لا شه. ښه ډېره مننه، خیر اوسې. نو دغه دی. حاجي صاحب ته څنګه یې؟ صحت ښه دی، کرایه ده. دا اوبه مو د برمې دي که یا داسې یعنې چینه ده؟ ښه دلته د چینو د اوبو څخه استفاده کېږي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې اوبه یي نو بیا کش
وسه بس برابرېږي. ملګرو هندوانې خو نه دي رسېدلي، هندوانې کوچنۍ دي، وایي هاخوا ته مخ ته چې ولاړ شي بیا رسېدلي هندوانې هم ستا غټې وختې پرلېز کښېنولی. او دلته بیا چمبرخیال او بادرنګ دي، نو دغه دي اوس دا ماشوم دا دې بادرنګ شکولی دي. شاته داسې راښکاره کړه، ګوره دا دي، دا نو د پالیز دوستانو تازه بادرنګ او چمبرخیال دي، نو دا به وخورو. ښه نو ته څنګه یې؟ ښه یم، تکړه یې اوه؟ شکر الحمدلله. دغه هندوانې مو څه وخت رسېږي؟ یو 15-16 ورځې بعد سره برابرېږي. دا څنګه خولې در باندې را روانې دي؟ ستا ګرمي کېږي که ګرمي ده؟ زما ګرمي کېږي. ښه ډېره مننه. اخترجان دا دي په لمنه کې اچوي دي. دا اوس دلته د ښې پرېدو باره یا د لالا په چتې ملګرو دا دی د فاریاب ولایت قیصار ولسوالۍ ته په خیر راورسېدو. ډېر ښایسته سفر و، تقریبا 15 ساعته مو خامه مزل وکړ د خامې لارې چې ډېر خراب لاره وه، او 1 ساعت مو د بادغیس څخه پوخ سړک. نو اوس راورسېدو، دغه دې په موټر شي کې یو موټر پرېولو، چې موټر مو پرېولو د خیره سره صفا سو موټر، بیا به نو بېرته د خیره سره د قیصار ولسوالۍ ښار کې دوستانو کورونه شته، هلته به د خیره سره ماپښین تېروو. بیا چې وروسته چیرې ځو انشاءالله هغه به هم در سره شریکوو. نو دا د قیصار ولسوالۍ چې د فاریاب ولایت مربوط دی، دلې به د خیره سره ورځ تېره کوو. بیا چې چیرې ځو، چیرې پلان دی، هغه به هم انشاءالله در سره شریکوو. نو دا دی راته اسپلو موټر مو ښه خوندور پرېولی. دا د قیصار ولسوالۍ بازار دی، ډېر ښایسته بازار دی، ولسوالي ده اما ښه ښایسته بازار لري، سم لکه ښار چې. نو اوس دلته راته اسولو، دلته به ډوډۍ وخورو د خیر سره، د ماپښین ډوډۍ به وخورو، 12:30 بجې دي شاوخوا. نو دا دي دوستانو اوس پورته کېږو، ماپښین ډوډۍ مو دلې راورسول، 12:30 بجې دي. نو دا د قیصار ولسوالي ده او بازار یې دی، داخل ښار یې دی. دلته به نو د ډوډۍ د مخه هم کولی سئ او وروسته هم کولی سئ چې چای وخورئ. دغه ده، دغسې ډوډۍ یې راوړله، دغسې کوچنۍ کوچنۍ ډوډۍ دي د دې ځای. دغه سلاته ده او چای خو نو بس د دوی د په ډوډۍ سره خامخا به چای خوري. دا د کابلي پلو یې راوړئ. دا ازبک پلو دی که کابلي پلو دی؟ دا رنګ یې ولې داسې دی؟ ښه دوستانو وایي دا ازبک پلو دی. نو دغسې غوښې پکې کېږي ښه، دا بیا ازبک پلو دی.